ملا عبدالغنی برادر وایي چې افغانستان په 138 صنعتي او تولیدي سکتورونو کې خود کفایه ته رسیدلی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند وایي چې صنعتکاران د هیواد اقتصادي جوړښت اصلي ستنې دي او افغانستان د مهال په 138 صنعتي او تولیدي سکتورونو کې خود کفایه ته رسیدلی دی. نوموړي دغه څرګندونې د صنعت ملي او نړیوالې اونۍ د 4م نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړي دي او ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خپلو تدارکاتو پر مهال کورنیو محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي، حتی که دا کیفیت له پلوه تر بهرنیو ټیټ هم وي. ملا عبدالغنی برادر له صنعتکارانو وغوښتل چې د خپلو تولیداتو کیفیت او قیمت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دوی ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت به د خپلو امکاناتو په کچه لا ملي صنعت او تولید ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي چې د دوی له راتګ سره د صنعت سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه شاوخوا 1590 فابریکې جوړې شوې دي چې له امله نږدې 70,000 هیوادوالو ته دایمي د کار زمینه برابره شوې ده. اوس مهال افغانستان په 138 صنعتي او تولیدي سکتورونو کې ځان بساینې ته رسیدلی دی. دغه نندارتون چې د سه شنبې په ورځ غبرګولي شپږمه د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې جوړ شوی. د هیواد د بېلابېلو سکتورونو 900 غرفې پکې ځای پر ځای شوي دي. په دې غرفو کې د کورنۍ تولیدات، د ښځو لاسي صنایع، افغاني غالۍ، غیر الکولي څښاک، برېښنایي وسایل او د کور اړوند وسایل نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون د اسلامي امارت چارواکو، یو شمېر سفارتونو د ډیپلوماتانو، د خصوصي سکتور استازو، صنعتکارانو او پانګوالو په حضور کې پرانیستل شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې هدف یې د کورنیو تولیداتو معرفي، د خصوصي سکتور ملاتړ او پانګوالو ته د فرصتونو برابرول دي. دوی زیاتوي چې دا ډول نندارتونونه کولی شي د صنعت د پراختیا ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو سبب هم شي.